د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان TTP د 2026 کال لپاره خپل نوي اداره او عملیاتي جوړښت اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د پاکستان وسلوالې ډلې د سلیم حقانی په مشرۍ د هوایي ځواک د جوړولو اعلان کړی. نورولي محسود به د پاکستان TTP مشر پاتې شي. د زیږدیز کال په پای کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د مشرتابه شورا د کلنۍ غونډې وروسته د 2026 کال لپاره د ډلې نوي جوړښت او بدلونونه نهایی شوي دي. د نورو مسلو ترڅنګ TTP د هوایي ځواک له جوړولو خبر ورکړی دی. یو نوی جوړښت او شاید پیچلی او خطرناک پلانونه ولري. سلیم حقانی د دې پاکستاني وسلوالې ډلې د هوایي ځواک مسؤل دی او نورولي محسود د TTP د مشر په توګه پاتې شوی دی. د راپورونو له مخې 2 نوي کنټرول زونونه هم رامنځته شوي ترڅو هغه څه اداره کړي چې دا ډله یې د سیوري ایالتونه بولي. لویدیځ زون د بلوچستان او مرکزی زون په ګډون هر یو به یې خپلواک پوځي قومندانان ولري. TTP اوس ډیر قوي او پرمختللی او مضبوطه اسلامي نظام لري او زه دا فکر لرم چې په ډیر لنډ وخت کې به ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې نورې راولي. اول ته به اسلامي نظام به ان شاء الله اخوا کې احکام کړي ولې دا د دوی ولس سره د خلکو سره. لدې ټولو سربیره د پاکستانی طالبانو نوی جوړښت او د دې ډلې د هوایي ځواک جوړښت کولی شي د پاکستان د امنیتي او پوځي موخو پر وړاندې د ډیرو پیچلو بریدونو د زیات فعال لامل شي. د پاکستان او افغانستان د پولي په اوږدو کې سرحدي بریدونه او پوځي عملیاتو پراخې امنیتي اندېښنې راپورته کړي دي. ظاهرا د پاکستانی طالبانو د جوړښت پراخوالی او د دې وسلوالې ډلې د پوځي وړتیاو پیاوړتیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو یو له اصلي عواملو بلل کیږي. پاکستان په ځلونو د افغانستان حکومت د دې ډلې غړو ته د پټنځایونو د برابرولو په تور تورن کړی دی. دا تورونه د کابل لخوا رد شوي دي خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ او سرحدي نښتو د زیات فعالی لامل شوي دي. اینکه TTP تشکیلات خود را منظم نموده و به طیاره‌های بدون سرنشین دست یافته است دقیقاً این نشان دهنده ضعف حکومت پاکستان می باشد که بیشتر سکتورهای امنیتی و استخباراتی آنها در ماموریتشان ناکام بوده است و TTP تهدید به منطقه نیست بلکه مشکل داخلی پاکستان است و آنها خواستار نظام شرعی و مشروع در پاکستان می باشند. په وروستیو کلونو کې اسلام آباد په قبایلي سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د مرکزونو پر وړاندې سخت بریدونه پیل کړي دي چې د ډلې د مشرتابه یو شمېر غړي یې هم وژلي دي. په ورته مهال کې پاکستانی طالبانو هم په وروستیو کلونو کې د پاکستانی سرتیرو پر وړاندې ډېر بریدونه ترسره کړي دي چې په پایله کې یې د ځواکونو ته درانه تلفات اوښتي دي. پاکستانی طالبان له 2009 کال راهیسې د پاکستان په خاوره کې د اسلام آباد د غلطو پالیسیو په پایله کې د هیواد د حکومت پر وړاندې فعالیت کوي. د ترکیې رسنیو د هیواد مهاجرت د ادارې د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د هیواد حکومت په تیر کال کې 4,20,000 افغان اتباع توقیف کړي دي. ترکیې د مهاجرت ادارې ویلي چې د افغان اتباعو د مهاجرت کچه د هغه هیواد لخوا د نیول شویو مهاجرینو د شمیر په سر کې ده. د مهاجرت کارپوهان د هیواد د اتباعو د مهاجرت د کچې زیاتوالي په هیواد کې د کاري فرصتونو نشتوالي ته منسوبوي. په دې ورځو کې نړۍ د افغانانو لپاره یو نوې تیار پاڼه پرانیستې ده او د هغوی په ډلهییزه توګه نیول او شړلو کې ښکیل ده. د ترکیې رسنیو د دې هیواد د مهاجرت ادارې په حواله راپور ورکړی چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې 152,000 بې اسناده کډوال نیول شوي دي چې 42,000 یې افغانان دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې له افغانستان څخه کډوالۍ په لوړه کچه کې پاتې ده او د قانوني کډوالۍ د مدیریت لپاره د اروپایي هیوادونو د زیاتیدونکي فشار له امله د دوی د نیولو پروسه ګړندۍ شوې ده. در چنین شرایط انتظار میره که دولت‌ها و کشورهای میزبان و مهاجرپذیر به شمول همسایه‌ها و کشورهای منطقه در واقع در روشنایی به اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی وظایف اخلاقیشان را در قبال مهاجران و به صورت خاص مهاجران افغانستانی ادا نمایند و از اخراج آنان به افغانستان جداً جلوگیری نمایند. د ترکیې د کډوالۍ اداره ویلي چې سوریه، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وروسته له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لوړ شمیر لري.
د ترکیې د کډوالۍ اداره په 2025 کال کې له 150,301 څخه ډیر کسان ونیول چې له دې ډلې څخه 201,202 تنه افغانان ول. د افغانانو د نیولو کچه په غیر متناسب ډول لوړه ده او ترکی چارواکو د کډوالو نیول او شړل ګړندي کړي دي چې دا اقدام هیواد ته د کډوالو د بیا راستنېدو لامل شوی دی. برای کاهش نگرانی مهاجران افغان در ترکیه و یافتن یک راه حل پایدار باید اقدامات فوری در جهت حمایت از حقوق مهاجران، اون مشاوره حقوقی رایگان و همچنین کمک بشود به اون وضعیت اقامتی افراد در این کشور و جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین افغان در این فصل زمستان در واقع با مشکلات فراوانی روبرو است و دولت کنونی افغانستان بتواند در این زمینه با اون گفتگوهای دو جانبه‌ای با ترکیه در راستای همکاری بیشتری در جهت اسکان مجدد این مهاجران و بازگشت اینها باید داوطلبانه صورت بگیرد. دا په داسې حال کې ده چې پرون نږدې 4,000 کسان له ایران او پاکستان افغانستان ته راستانه شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې په تیرو 2 میاشتو کې د 9 میلیون ډالرو په ارزښت افغان انار بهر ته صادر شوي دي. په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ خونې هم قطر ته د 10,000 ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي د کندهار د انار د لومړی بار صادرولو اعلان کړی دی. له روسیې، قزاقستان او ازبکستان وروسته د کندهار انار اوس د قطر بازارونو ته رسیدلی دي. د کرنې او مالدارۍ خونې اعلان وکړ چې د کندهار د انارو لومړی محموله چې له 10,000 ډالرو ډیر ارزښت لري قطر ته لیږدول شوی دی. د کرنې او مالدارۍ خونې ویل چې د دې محمولې وزن 60 ټنه او د یوې خصوصي شرکت لخوا قطر ته لیږدول شوی دی. سبب رشد اقتصادی و تراز تجارتی میان افغانستان و کشورهای بیرونی می‌گردد. هر قدر که صادرات افغانستان بیشتر باشد به مو اندازه درآمد ملی یا GDP در سطح افغانستان بیشتر می‌شود، چون ارز خارجی از کشورهای بیگانه وارد افغانستان می‌شود و خود تاثیرات مثبت و پیامدهای مثبت بر روند رشد اقتصادی افغانستان داشته باشد. په همدې حال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخوندزاده عبدالسلام جواد وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې 60,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي دي. د هغې پر وینا د دې صادراتو ارزښت 9,180,000 ډالر دي او د افغانستان انار پاکستان، هند، ازبکستان، تاجکستان، متحده عربي اماراتو، ترکیه، عراق، سعودي عربستان، قزاقستان او نیوزیلند ته صادر شوي دي. صادرات انار افغانستان طی 7 ماه سال 1404 حدوداً 20,000 تن بوده که ارزش پولی آن به قیمت 9,189,000 دلار میرسد. د یادونې وړ ده چې د کندهار ډیری انار د جغرافیایي موقعیت او لوړې تقاضا له امله هند او پاکستان ته صادرېدلې، خو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو نښتو او له پاکستان سره د سوداګریزو لارو له تړل کېدو وروسته د افغانستان انارو د صادراتو لاره بدله شوې او دا محصول د تورغونډۍ بندر له لارې روسیې ته او د حیرتان بندر له لارې ازبکستان او نورو مرکزي اسیا هیوادونو ته صادریږي. د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم اعلان کړی چې ټولې مدرسې باید یوازې د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د عامه ازموینې واخلي او د ښوونځي سندونه به یوازې د وزارتونو د ازموینې د پایلو پر بنسټ ورکول کیږي. هغه ټینګار کړی چې دا اقدام د جعلي سندونو د مخنیوي لپاره ترسره شوی دی. د لوړو زده کړو وزیر شیخ مولوي ندا محمد ندیم وایي چې د اسلامي امارت مشرتابه د حکم پر بنسټ ټول مدارس یوازې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په عمومي ازموینه بسنه وکړي. نوموړي زیاتوي که د مدرسې لخوا سند ورکول کیږي نو د یاد وزارتونو د ازموینې نمرې پکې ولیکل شي. یو شی چې ډېر ضروري دی تاسو قدرمن فضلا یې هلته ورته ورسوئ، مهمه خبره ده هغه دا چې سږ کال خو د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د خوا څخه دا پیشنهاد موږ ته رامنظور سو چې امتحان په ټول افغانستان کې همدا یو امتحان دی چې د لوړو زده کړو وزارت د معارف قدرمن وزارت له خوا څخه او د نورو قدرمنو ادارات په هماهنګي سرته رسیږي. دا کلنی امتحان معتبر امتحان سو. نور د مدارسو امتحانونه چې دي هغه دغه نه دي، یعنی دغه ضرورت نشته. هغه امتحان باندې څوک نشي کولای چې په سند کې بیا د یو چا تقدیر ولیکي چې دا یا ممتاز دی یا جید جدا دی یا جید دی، هغه هیڅ اعتبار نه لري. نو په دې خاطر باندې په کار دا ده چې دا فضلاو ته وویل سي چې تاسو په خپلو پرچو کې ښه کوشش وکړئ
د چا چې دا باور نه وي که په دې امتحان کې پاتې شوم زه خو مدرسه سند راکوي. ښاغلي ندیم د مدرسو له مسؤلینو غوښتنه کړې چې د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو د ازموینې پرته نشي کولی د مدرسو فارغینو ته په خپل سر ممتاز ولیکي او د مدرسې په سند کې به تقدیر د وزارتونو د ازموینې پر اساس لیکل کیږي. مدرسې والاو ته هم زموږ د مشوره د معلومات شریکول دي چې تاسې که امتحان اخیستی که مو نه اخیستی په سند کې تاسې دا مه کوئ چې هلته د فاضل تقدیر ولیکئ تر څو پورې چې د دغه امتحان نتایج نه اعلان شوي هیڅوک نشي کولی چې هغه په خپل سند کې یو تقدیر ولیکي. تقدیر چې لیکل کېږي د دغه امتحان د نتایج څخه به لیکل کېږي. که دلته ممتاز و په مدرسې په سند کې به هم ممتاز لیکل کېږي، که دلته جید جدا و د مدرسې په سند کې به هم جید جدا لیکل کېږي. هسې نشي کېدلی چې دلته په دې ځای کې یو څوک ناکام و بې نتیجې پاتې سي مدرسه بیا سند ورکړي هلته یو درجه ورکړي هغه سند هېڅ اعتبار نه لري زموږ په اداره کې ځکه دغه ټول نتایج چې دي دا په ډیټابیس کې ثبتېږي. که یو څوک بیا راځي آینده کې د مدرسې سند راوړي او دا ووایي چې زه کامیابه شوی یم. د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د جعلي سندونو مخه نیول کېدو لپاره دا ګام اخیستل شوی او د مدرسو له مسؤلینو څخه یې غوښتنه کړې چې د دې وروسته هغه سندونه منل کېږي چې د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو په ډیټابیسونو کې ثبت وي. دغه د کامیابۍ سلسله به هلته په ډیټابیس کې کتل کېږي. که په دې امتحان کې کامیاب و خو سند یې قابل اعتبار دی او که دلته د ده نتیجه نه وه بیا مدرسې یو تقدیر ورکړی و هغه قابل اعتبار نه دی موږ د هغه سره د رسمي سند تعامل نشو کولی. نو دا مسله چې ټول فضلای کرام په دې باندې خبر سي او که دغه کنټرول ونه لرو نو موږ به همیشه د دې ستونزې سره مخ یو. کمزوري خلک بعضې پیدا کېږي چې په چا کې وړتیا نه هغه ته سند ورکوي نو بیا به سند راوړي چې زما درجه ممتاز ده او هغه به مقبوله نه وي. نو د دې دپاره چې د دا جهل مخنیوی شوي په کار دا ده چې دغه طلبای کرام او علمای کرام او د مدارسو قدرمن محتممین په دغه چارو باندې ځان پوه کړي. الله پاک جل جلاله دې ستاسې نصرت وکړي. دعاګانې به ټول کوو لکه مخکې چې یاداوري وسوله نو یو خو د فضلاو امتحان دی دا د دې خدمت بیا زموږ ستاسې امتحان دی چې الله پاک مو پکې ناکامه نه کړي څه ستونزه راپېښه نه شي. دا په داسې حال کې چې د لوړو زده کړو وزارت د روان کال د عالیې او عالمي پړاوونو کلنۍ ازموینه به نن پیل شي. وزارت له ټولو زده کړیالانو غوښتنه کړې چې د ازموینو مهالویش ته په دقیق ډول پام وکړي او د ازموینو د شفافیت او کیفیت د خوندي کولو لپاره همکاري وکړي. د پاکستان پوځي رژیم په زور او په سپکاوي سره د پیښور د وزیر اعلی استازي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر سهیل افریدي د خپلو ملګرو سره یو ځای د پنجاب د ولایتي شورا له ودانۍ څخه شړلي دي. د پاکستان پوځي رژیم یو ځل بیا د سیاسي زغم نشتوالی وښود او د پیښور د وزیر اعلی استازی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکښ مشر سهیل افریدی یې له خپلو ملګرو سره یو ځای په زور د پنجاب اسمبلۍ له ودانۍ څخه وویست. د راپورونو مخې امنیتي ځواکونو د پنجاب اسمبلۍ دننه پر سهیل افریدي فزیکي زور وکاراوه. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې نوموړي د خپل ګوند د دریځ د څرګندولو لپاره اسمبلی ته ورغلی و. शर्म आनी चाहिए और ये जो क्वेश्चन आपको भी नहीं पूछना चाहिए. अच्छा सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपका लाहौर का टूर जो है कैसा रहा? शावर आके दिखाऊंगा इंशाल्लाह. शावर में क्या है? हर वो चीज जबरदस्त बनी है. कहाँ पे? बापू में. سهیل افریدي د پاکستان تحریک انصاف له مهمو مشرانو څخه شمیرل کیږي او په وروستیو ورځو کې د خپل بندي شوي ګوند مشر عمران خان د خوشي کېدو لپاره پراخ احتجاجي فعالیتونه ترسره کړي. هغه همداراز د پاکستان پر مرکزي حکومت تور پورې کوي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او د ولس د حقونو پر ضد پالیسۍ عملي کوي. له دې سره سم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پاکستان د پوځي رژیم پر ضد په خپلو تازه څرګندونو کې سختې نیوکې کړي او د هېواد پر اوسني وضعیت یې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي په خپلو څرګندونو کې څرګنده کړې چې دا هېواد چیرته بیایي، د پښتون ولس برخلیک چیرته بیایي. یو راځي یوه پرېکړه کوي، بل راځي بله پرېکړه کوي او دریم بیا بله نوې پرېکړه راوړي.
آیا موږ دلته ګړي او پسونه یو که حشرات او چینجي؟ کم طرف له ته دا ملک بوزې کم طرف له دې مو دا پښتون ته بوزې زه خو ته بار د یوه خبره کوم چې یو ارڅي یوه فیصله کوي بل ارڅي بله فیصله کوي دریم ارڅي بله فیصله کوي نن پکې بل روغلی بله فیصله کوي یاره مونږ چې کوم دي بیړ بکریا یو مونږ کیړې مکوړې یو د خیبر پښتونخوا او د قبایلي اضلاع چې کومه دا تجربهګارو چې هر یو به ارڅي تجربه به راباندې کوي او بیا به څي ذلیلېږي به څوک زه وزیر اعلی زیاته کړې چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمه د کلونو راهیسې د حکومتي ازمېښتونو په میدان بدل شوی دی. د نوموړي په وینا هر نوی چارواکی یا واکمن راځي خپلې ناکامې تګلارې دلته ازموي ولس له ستونزو سره پرېږدي او بیا له کوم حساب ورکولو پرته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې سیاسي څارونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دا څرګندونه د ولس د اوږدمهاله شکایتونو انځور دی او ښیي چې په پاکستان کې د پوځي لاسوهنې پر وړاندې سیاسي فشار ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.